دا دوه جینکې بیکي او هینټر صرف د خپل شوق پوره کولو لپاره په یو 2000 فیټه اوچت ټاور وخیږي او د راکوزېدو په وخت په بیکي پسې په وړۍ ماتې شي او هغه لاندې راکوړې شي. خوشقسمتۍ نه هغه سیفټي ګیر په وجه د غورځېدو نه بچ شي، مګر دوی دواړه په دې ټاور کې ګیرې شي. نه څه خوراک، نه اوبه او نه سیګنل کار کولو. د ورځې تیز دوب، د شپې سخته یخني او د خونخوار مرغانو حملې چې نه د نستي دپاره کلاو ځای و. آیا دا دواړه به بچ پاتې شي که همدا ټاور به د دوی قبر جوړ شي؟ پوره او خوندوره کیسه په دې ویډیو کې. د کهانې په شروعات کې مونږه هینټر، بیکي او د هغې بوای فرینډ ډین وینو چې په یو سخت غره باندې خیجي. دوی په خطرناک او اوچت ځایونو باندې د ختلو شوقیان وو، ځکه دلته راغلي وو. ډین سیفټي ګیر لګولو لپاره یو غار ته دننه کیږي چې ناڅاپه د غار نه یو مرغۍ ورځي او ډین ته ډیر زیات ویریږي او هغه لاندې راکوړې شي. بیکي د ډین مدد کولو لپاره لاندې راکوزیږي چې دې سره په ډین پسې سیفټي ګیر مات شي او هغه لاندې وغورځيږي او مړ شي. دې صحنې سره بیکي ډیره زیاته خفه او پریشانه شي او د ټولو نه ځان جدا کی او لرې په یو هوټل کې کمره ونیسي. نه یې چا سره خبرې کولې او نه به د کمرې نه بهر وته. د بیکي په دې حال باندې د هغې پلار ډیر زیات خفه وي. څو ځله بیکي ته راشي او هغې ته د دې هر څه هیرولو ووایي او ځان سره کور ته د تللو یې ډیر کوشش وکړي، خو بیکي د هغه خبرې بالکل اورېدل نه غوښتل. بیا څه وخت پس هغې ته هینټر راشي او بیکي ته په موبایل کې یو ټاور وښایي او بیا ورته ووایي چې که دغه ټاور نه ته لاندې د ډین ایرې ګزار کړې نو د هغه روح به آزاد او خوشحاله شي. بیکي د هغې خبره ومني او ټاور طرف ته روان شي. په لاره هینټر ویډیو جوړوي او خپل ویو سره خبرې کوي چې ناڅاپه د ټرک آواز اوري او فول بریک ونیسي. دوی د مرګ نه لږ بچ شي او بیا مخکې لاره بنده وي ځکه دوی پیاده روان شي. په لاره دوی یو سپی وویني چې غټ غټ مرغانو خوړو، خو په سپي کې لږه ساه وه او هغه لا تر اوسه ژوندی وي. دوی هغه مرغان وشړي او سپي ته خلاص کړي، خو سپي مرغانو ټول څیرلي وي. په دې لیدو سره بیکي ډیره زیاته ویریږي ځکه چې د دغه ځای مرغان هم ډیر خطرناک او بیا ټاور ته ورسیږي. دومره اوږد ټاور چې بیکي ویني نو هغه ګبراو شي او د ختلو نه انکار وکړي، او هینټر هغې ته حوصله ورکړي او ورته ووایي چې که هغه ځای نه ته د ډین ایرې گزار کړې نو د هغه روح به خوشحاله شي ځکه چې د ډین هم داسې خطرناک او اوچت ځایونه خوښ وو. دا اورېدو سره بیکي کې همت پیدا شي او په ټاور ختل شروع کړي. ټاور ډیر زیات زوړ او زنګو والی وي او د هغه ټول پیچونه هم ډیله شوي وي، خو هینټر خامخا خپل شوق پوره کول غوښتل او هغوی مخکې روانې وي. بیکي ډیره زیاته ګبراو شوې وي، هغې بالکل ختل نه غوښتل، خو د هینټر ضد او د ډین مینې هغه مجبوره کړې وه. هینټر هغې ته وایي چې لاندې مه ګوره، بس بره کتل کوه او خیجه نو بیا به نه یریږې، او دې سره د په وړو څه پیچونه لاندې وغورځېږي خو دوی پې پوه نه شي او بالاخره دوی د 2000 فیټه اوچت ټاور سر ته ورسیږي. د ټاور سر ته رسېدو سره اول دوی خوشحالي ماناو کړي او بیا ډیر خطرناکه شاټس واخلي. کله چې بیکي تصویر لپاره لاندې کوړې شي نو هینټر نه د هغې لاس په ښویېدو شي، خو بیکي جنګله ونیسي او ځان بچ کړي او بیا ډیر په خفګان سره بیکي د ډین ایره په هوا کې پرېږدي چې دې سره هینټر له ژړا ورشي. یقینا چې دا لمحه دوی لپاره ډیره دردناکه وه او بیا د هغه ځای نه د کوزېدو فیصله وکړي. هینټر په سفري ګیر باندې ځان سره بیکي وتړي او بیا بیکي لاندې کوزېدل شروع کړي. د پوړو نه مخکې پیچونه غورځېدلي وو او کچه شوي وې. بیکي چې لږه کوزه شي نو د پوړو نه نور پیچونه هم ووځي او ټوله جنګله ورپسې ماته شي او هغه لاندې په هوا کې راکوړې شي. خوشقسمتۍ نه هغه د هینټر سره په رسۍ تړلې شوې وه او لاندې غورځېدو نه بچ شي، خو خطره اوس هم کمه شوې نه وه او بیا هینټر رسۍ کاږل شروع کړي. یو ځل بیا بیکي ډیر په مشکله سره سر ته ورسي، خو په وړې ټولې لاندې غورځېدلې وي او اوس د کوزېدو هیڅ لاره نه وه. دوی پولیس ته د کال کولو کوشش وکړي خو هلته سیګنل کار نه کوي ځکه چې دا ټاور ډیر زیات اوچت وي. په ټاور کې بیا دوی ته یو فلیرګن او دوربین میلاو شي، خو د دوی سامان والا بیگ چې په هغې کې اوبه هم وي هغه لاندې ګیر شوي وي او اوس دوی دواړه په دې امید کې کینی چې چا به ته په ورو اواز اورېدلی وي او مدد ته برابره شي، خو په دې کې ډیر ټیم تیر شي
او د دوی نه څوک هم نوي خبر شوی. بیا هنټر بیکی ته وایي چې لاندې خو سیګنل کار کوي، که موږ په موبایل کې میسج ولیکو او موبایل لاندې گزار کو نو میسج به ترې سینډ شي او پولیس به خبر شي. بیکی د هغې خبره ومني او په بوټ کې موبایل بند کی او لاندې یې گزار کی. بوټ په ځمکه لګېدو سره هغې کې موبایل مات شي او دا منصوبه ناکامه شي. بیا څه وخت پس یو کس هلته راشي او دوی یې په دوربین کې وویني. ډېر اوازونه او چیغې ورته ووهي خو هغه ځای نه اواز لاندې نه راسي. بیا بیکی هغه ته خپل بوټان را گزار کی او هغه کس په موبایل باندې بیزی وي او بوټانو ته هم خبر نشي. څه وخت پس د ماښام په تیاره کې دوی په فلیارګن باندې ډز وکي او هغه کسان یې وویني او ټاور ته را روان شي. بیکی او هنټر خوشحاله شي ځکه اوس د دوی ژوند بچ کېدو والا و او هغه کس یو غل وي او د دوی ګاډي هم ځان سره بوزي. په دې لیدو سره دواړه ډېرې زیاتې په خفګان کې شي او دا شپه یې په ټاور کې راشي. خو هلته ځای ډېر تنګ وي او دوی ټوله شپه ویښه او په ناسته تېره کړي. سحر شي خو د ژوند هیڅ امید په نظر نه راتلو او تنده یې هم زیاته شي. هنټر فیصله وکړي چې زه به رسۍ کې لاندې بیک ته کوزیږم او هغه به راخېجوم. فیصله ډېره خطرناکه وي خو دوی سره بله هیڅ لاره نه وي او بیا بیکي ته داسې ګوري لکه دا چې د دوی آخري لیدل و او بیا لاندې روانه شي. هنټر ډېر په مشکل سره لاندې ورسي خو رسۍ ختمه شي او هغه بیک ته نه رسي. ډېر کوششونه وکړي خو بیک لرې وي او بیا هغه خپل سیفټي ګیر کولاو کی او بیک ته ورټوپ کی. خوش قسمتی نه هغه بچ شي او بیک راوالي. اول اوبه وڅکي او بیا پاس د ختلو کوشش وکړي خو رسۍ لرې وي او د هنټر لاس نه ور راسي. یو ځل بیا ډېر کوششونه وکړي خو رسۍ ته نه رسېږي او بیا د بیک سیخ اوږد کړي او هغه رسۍ کې واچوي او ډېر په همت سره بیک ته ورټوپ کړي او هغه کامیابه شي. بیک یې رسۍ کاږل شروع کړي او هغه ډېر په مشکله سره لږه لږه رسۍ براکاږي. څنګه چې هنټر جنګلې ته نږدې شي نو د بیکي زور ختم شي او رسۍ ترې خلاصه شي او دې سره هنټر لاندې گزار شي. خو بیکي چې لاندې کتلې وکړي نو هنټر بیک نیولی وي. د هنټر په لیدو سره هغه ډېره خوشحاله شي او ډېر په همت او جذبې سره رسۍ کاږل بیا شروع کړي او هغه بره راورسوي. د بیک نه بوتل راواخلي او اوبه وڅکي. بیا یو کاغذ ولیکي او په ډرون کیمرا پورې یې وتړي. ټاور سره نږدې یو هوټل وي. ډرون کیمرا هغه طرف ته روانه کړي. په لږه تلو سره د هغې بیټري ختم شي او بیا یې واپس کړي. د دوی دا پلان هم ناکامه شي او یو ځل بیا ډېر مایوسه شي. دې سره پیشپره شي. د ټاور په سر کې یو لیټ لګېدلی وي. بیکي فیصله وکړي چې زه به بره وخېږم او د لیټ په ځای کې به د کیمرې چارجر ورکم او بیټري به ترې چارج کو او دې سره سهار وختي بیکي ختل شروع کی. نیمې ته چې ورسي نو د یارې تبه پرې راشي او لاسونه یې کار پرېږدي. خو هنټر یو ځل بیا هغې ته حوصله ورکړي. د هغې خبرو سره بیکي کې همت راشي او بیا بره روانه شي او سر ته ورسي. د هغه ځای نه لیټ وباسي او چارجر پکې ورکړي چې دې سره کیمرا چارجنګ شروع کی او بیکي په هغه ستنه پورې ځان کلک نیولی وي. لږ وخت سره د هغې لاسونو زور کمیږي او سختي پرې ډېره زیاته شي. خو سوال د مرګ او ژوند و ځکه کیمرا چارج کول ډېر ضروري و. څه وخت ډېر په مشکل سره ورته تیر کی او بیټري نیمې نه زیاته چارج شي. خو ناڅاپه په هغې باندې مارغان حملې شروع کی او د هغې نه بیک هم لاندې گزار شي. بیټري لږه پاتې وي چې دې سره مارغان حملې نورې هم تیزې کی. خو څه په مشکله سره هغه بیټري فول چارج کی او د هغه ځای نه راکوزه شي. هنټر بیکي ته وایي چې په 10 بجې په هوټل کې خلک ډېر وي ځکه موږ به کیمرا په دې ټیم هوټل ته لیږو او بیا دوی کیمرا سټارټ کړي او هوټل طرف ته یې روانه کړي. کیمرا په صحیح ډایرکشن کې روانه وي او هوټل ته نږدې شي. خو ناڅاپه د یو ګاډي سره ولګي او کنیکشن بند شي او دوی بیا په دوربین کې کتل شروع کړي. ډرایور لاندې راکوز شي. دا لیدو سره بیکي خوشحاله شي چې اوس به ډرایور کیمرا وویني او خط به وګوري. خو قسمت ته نور څه منظور و. هغه صرف خپل ګاډي وګوري او بیا روان شي او د دوی دا پلان هم ناکامه شي. بیکي ډېره زیاته خفه شي او بیا په اسمان کې لرې یو طوفان وویني چې دوی طرف ته را روان وي. هغه ډېره زیاته ستړې شوې او اوږې هم وي ځکه چې د 3 ورځو نه دوی نه خوب او نه خوراک کړی و. او بیا بیکي هنټر ته وایي چې یو آخري میسج به ولیږو. اوس به زما موبایل ستا په بوټ کې کېږدو او لاندې به یې ګزار کړو. خو هنټر هغې ته ډېر عجیبه او حیرانکن جواب ورکړي. بیکي ته وایي چې زما بوټ لاندې نښتې دی او زه هم لاندې یم. اصل کې هنټر هماغه وخت مړه شوې وه کله چې هغه په
بیک پسې کوزه شوه. بیا پر خطو کې د بیکي نه رسۍ خطا شي او هغه لاندې ګذار شي. هغه ټیم هنټر بیک نه ونیولې بلکې په یو سیخ سره لګېدلې وه او مړه شوې وه. خو دا هر څه د بیکي یو وهم و. هغه دومره یریدلې وه چې د هنټر لوېدل د هغې یو وهم جوړ شي او هغې د تر اوسه هنټر ژوندی ښکارېده او اوس بیکي ته حقیقت معلوم شي. هغه په ژړا شي ځکه د ډین نه پس همدا یوه د هغې نږدې ملګرې وه. خپلې ملګرې داسې سخت مرګ سره د هغې زړه مات شي او ډېره زیاته وژاړي. اوس بیکي په 2000 فیټه اوچت ټاور کې بالکل یوازې پاتې شي او شپه پرې راشي. بیا څه وخت پس د سحر لمر راوخیږي او هغې سترګې پټې کړې وي چې یو غټ مرغۍ راشي او د بیکي زخمي خپه خوړل شروع کړي. خو ناڅاپه بیکي په مرغۍ باندې حمله وکړي، د سر نه یې ونیسي او د جنګلې سره یې ووهي او یې وژني. بیکي د 4 ورځو نه وږې وي ځکه هغه د مرغۍ اومه غوښه خوړل شروع کړي او په هغې باندې خپله لوږه ختم کړي. او بیا هغه یو خطرناکه فیصله وکړي، رسۍ راوالي او لاندې روانه شي. کوزېدل ډېر مشکله وي خو اوس بیکي د همت او جذبې نه ډکه وي او لاندې ورسي. رسېدو سره یو دردناکه لمحه شروع شي. د هنټر چې دا بد حال وویني نو بدن یې په رپېدو شي او یو دوه ته خطا شي. بیکي داسې مرګ بالکل نه غوښتو ځکه هغه ځان کې همت پیدا کړي او هنټر نه بوټ وباسي. په هغه کې موبایل کېږدي او بوټ د هنټر په خېټه کې ومنډي او بیا ډېر په ډک زړه سره هغې ته سوري ووایي او لاندې یې ګذار کړي. څه وخت پس د بیکي پلار په ګاډي کې وارخطا را روان وي او ټاور ته راشي. هلته هغه وویني چې پولیس یو لاش اوچتوي. دا لیدو سره د هغه زړه مات شي او ډېر زیات خفه شي. خو بیا ناڅاپه هغه ته بیکي آواز وکړي او هغه ته رامنډه کړي. د بیکي په لیدو سره هغه ډېر زیات خوشحاله شي ځکه هغه دا ګڼل چې بیکي مړه شوې ده خو هغه ژوندی وي. دواړه په لیدو سره ډېر خوشحاله شي او یو بل ته تر غاړې وځي او بیا بیکي ټول ژوند د خپل پلار سره د تېرولو فیصله وکړي او همدې دردناکه سین سره دا فلم ختم شي. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.